زه د خپل نظم د وړاندې کېدلو نه یو څو کړۍ شعر وړاندې کوم چې زموږ خو د اگر مگر او کاش لاندې ژوندون دی زموږ خو د اگر مگر او کاش لاندې ژوندون دی زموږ د خپل ضمیر احساس د لاش لاندې ژوندون دی او دا وکړم که ونه کړم دا به سر شي که سر نشي دا وکړم که ونه کړم دا به سر شي که سر نشي ای هومه زما او ستا د کاش لاندې ژوندون دی ډېره مننه احساساتو مو یو نړۍ مننه دا وکړم که ونه کړم دا به سر شي که سر نشي دا وکړم که ونه کړم دا به سر شي که سر نشي بس خوبه مو زما او ستا د تاش لاندې ژوندون دی او د خپلو پښتنو له دومره مینه پکار نه وه د خپلو پښتنو له دومره مینه پکار نه وه دا نه چې بس صرف د شاباش لاندې ژوندون دی ډېره مننه د خپلو پښتنو له دومره مینه پکار نه وه دا نه چې بس صرف د شاباش لاندې ژوندون دی او ای خاورې به نړۍ سره سیالي وکړي د فکر خاورې به نړۍ سره سیالي وکړي د فکر د دې غریبو ټول عمر په عاش باندې ژوندون دی ډېره مننه ډېره زیاته مننه ډېره شکریه د خپل نظم نه څه حصه وړاندې کومه ستاسو د دې غونډې متعلق سره او د ټول سپېڅلي قام د خپل خاورې او د خپل ولس په مناسبت سره تاسو ټولو ته ډالۍ چې د غریب پښتون سودا ده د غریب پښتون سودا ده د غریب خانه تباه ده او دنیا نور نه پیدا ده د غریب خانه تباه ده چا تصویر رانښتولی زه په زه یې غورځولی زه د هر چا خواله لاړم په هر لور پسې روان یم خو په هر لار حیران یم څه ریښې په لاس راغلي ما په زړه پورې نیولي څه په وینو لمبېدلي په څه خاورې اورېدلي په څه خاورې اورېدلي او څه خپل ورونو مې سېزلي دا د هر یو پښتون حال دی د وران شوي تصویر سوال دی ورک او ورک تصویر زوال دی او پښتون ورور مې نادان دی په ما ډېر زیات قدردان دی د چا راوړي او روان دی ترې هېر شوی غني خان دی ترې هېر شوی خوشحال خان دی ترې هېر شوی میرویس خان دی د رحمان بابا نه لرې خوښۍ نه زرې خبرې اوس هم شته یو څو کسان خو اوس هم شته یو څو کسان خو توجه ورکول غواړي دا تصویر جوړول غواړي او څوک پردې راښکول غواړي ډېره مننه اوس هم شته یو څو کسان خو توجه ورکول غواړي دا تصویر جوړول غواړي او څوک پردې راښکول غواړي دومره څه ورپکې نشته خو څه نه غوندې تضاد دی په خپل کور ځکه برباد دی چې یو غواړي بل آباد دی مرداباد او زنداباد دی دا کابل به اجداد دی دا مې خپل اسلام آباد دی په ما ګران جلال آباد دی دا لغمان او دا پکتیا ده ټیک جرخم خیبر کډا ده دا هوا د میرانشاه ده دا وانا د مینې سا ده باجوړۍ مینه صفا ده باجوړۍ مینه رښتیا ده باجوړ جان زما ده باجوړ کې میلایلا ده او څومره ښکلې پښتونخوا ده ډېره شکریه او څومره ښکلې پښتونخوا ده غټه ورکړه د الله ده سر تر پایه پرې ښکلا ده خو د چا لویو پېرزو نه شي څو بدرنګ فکرونه راوړي څو زنګ زنګ ذهنونه راوړي کلک ګامونه راله شل کړي یو یې نام او بل غل کړي تصادم د نظریو دی کار د لوی سړي خرو دی ادبخور دی ادم نه دي د سزا جزا عمل په خپل لاسو کې اغوستی تورو سترګو کې وینه ماته نه ښکاري نیازبینه اوبه څه وي او څه وینه د خپل لاسه مخامخ دي د نارو چوغو سرو سه د بمونو خلاصېدو سه د یو بل ضد غوڅېدو سه د یو بل خپې ماتېدو سه او دومره غټ بم باندې ویشتي چې د هر یو بم نه غټ او دومره غټ وربلخوا وشو چې یو نیم ضد سپایان وشو د لاشونو سوداګر دي عجیبه تجارتیان دي عجیبه سیاستدانان دي د ژوندو قدر څوک نه کړي څوک به هر څومره اعلی وي خو چې مړ شي او دفن شي نو دوی دومره ډېر غمجن شي د انسان شک وي دروغجن شي د هر چا خپل خپل مفاد وي د هر چا خپل خپل مفاد وي څوک د زړه سوخته نه وایي اصل غم یې مور نه پاتې یتیمان واړه بچیان شي بیا چې چا پسې روان شي بیا چې چا په خېټه موږ او بیا چې چا ترې لښکر جوړ کړو بیا چې چا په خېټه وکړ بیا چې چا ترې لښکر جوړ کړو عجیبه غوندې قصه ده څه د مور پکې وکړي بیا څوک رحم په چا نه کړي بیا څوک وکړه چنار کړي کراچۍ کې یو بل ښکار کړي وار په وخت کې د افطار کړي بیا په کوټه کې ګزار کړي بیا کابل راته سنګسار کړي او پېښور خو پېښور دی لګېدلی ډېر چول وي پړک نیولی پر هر دی دا زړګی د لر او بر دی خدای دې بیا هغسې مه کړه خدای دې موږ له داسې شته کړه د ګلونو ښار بېشکه په ترخه سیلۍ پرې راشي او دا لوستلې وینا بیا شي
چې بدرنګ فکرونه راوړي او څوک زنګ ذهنونه راوړي کلک ګامونه رالشل کړي یو نیکنامه او بل غل کړي. ډېره زیاته مننه. او اورېدل په غور غواړي نادان صاحب اورېدل په غور غواړي یو سړی دی او څه وایي ما او تا خپلو کې ستایي. اورېدل په غور غواړي یو سړی دی او څه وایي ما او تا خپلو کې ستایي. ډېر په بره دواړه بیایي څو نقطې راته راښایي. ډېره غوره یې وینا ده ورسره رنګ او رڼا ده. بهترینه عکاسي کړي مصور دی او ادیب دی ملایکو نه قریب دی. رد دې کړی فرشتو خو څو رازونه پټ ساتل دي څو سوالونه نه کول دي چې دا ولې او دا څنګه بس ټاپه او اورېدل دي بس الله دې معافي وکړي. یوه ورځ یوه شپه کې سپین مؤمن کله مشرک شم کله ګډوډ کله ټیک شم عیسایي شم کله سیک شم چا هندو رانه جوړ کړی څوک بل څه بل څه وایي څوک راوایي دا کامرې دی او څوک وایي قادیاني دی څوک یهود څوک نصراني دی. کافران مونږ مني خو چې مونږ کوم مسلمانان یو خو مونږ په خپلو کې کافر یو مونږ نسلي جابر یو مونږ د خپلو نه بدنام یو تور داغونه په اسلام یو مسلمان به را اعلان یو. مونږ د خپلو نه بدنام یو تور داغونه په اسلام یو مسلمان به را اعلان یو. او چې یو موټی یو قوت شو دا یو بیت کې احمد خان صاحب ته ډالۍ وي حاجي احمد خان صاحب ته ستاسو د تنظیم سره چې یو موږ یو قوت شو لږ عادت په محبت شو نیم اخلاص نیم صداقت شو خورونکي د شفقت شو خوښونکي د شفقت شو او منونکي د شفقت شو نو مستحق به د جنت شو. چې یو موږ یو قوت شو لږ عادت په محبت شو نیم اخلاص نیم صداقت شو خورونکي د شفقت شو خوښونکي د شفقت شو او منونکي د شفقت شو نو مستحق به د جنت شو. او مسلمان خو شکر یمه مسلمان خو شکر یمه خو په داسې مرګ نه مرمه په خپل رب نه قسم خورمه چې قدم پرې نه ورږدمه دا لمبې دلته کې مړې کړئ هغه اور به لږ لږ سوړ شي بیا روزته خو یې ګوره چې څوک وینو باندې موړ شي بیا به یو بل نظارېږو چې تصویر یو ځل بیا جوړ شي یا په یو بل نظارېږو چې تصویر یو ځل بیا جوړ شي. د هر چا دي ورته سترګې د هر چا دي ورته سترګې پښتون ښکلی دی او دنګ دی یو ترکیه په خوږ آهنګ دی ضد د هر بدرنګ پیرنګ دی د لیلا د بنګړو شرنګ دی د سپوږمۍ د ښایست شرنګ دی سپین ابشار غوټو غورځنګ دی مستانه معین ملنګ دی یو سرور سکون پالنګ دی د سپرلو د ګلو رنګ دی د ښایست نه پرې تمامه خدای دې امن په نصیب کړي خدای دې ډېر زیات مالامال کړي خدای دې بچ په هر یو جال کړي خدای دې زور تاریخ په حال کړي. د ابدار د زړه درزا ده ډېره زیاته مننه. د ابدار د زړه درزا ده د ابدار د خیال برېښنا ده یقینا به داسې کېږي پورې غرونو کې رڼا ده دا ملویه تمنا ده دا رښتیا ده دا رښتیا ده مینه صرف د الله ده دنیا ډېره بې وفا ده دنیا ډېره بې وفا ده. ډېره زیاته مننه د احساساتو مو